د حضرت عمر فاروق خلافت هغه عدالت چې تاریخ یې بدل کړ. ایا ته پوهېږې په نړۍ کې یو داسې حاکم تیر شوی چې پاچا و خو د ماڼۍ پر ځای به یې د ونې سیوری غوره کاوه. هغه خلیفه و خو د شپې به پټ ګرځېده چې د خلکو حال وپوښتي. هغه عمر بن خطاب و رضی الله تعالی عنه. هغه سړی چې د ده د عدالت له وجې تر نن ورځې نړۍ حیرانه پاتې ده. کله چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د اسلام دوهم خلیفه شو، نه تخت و نه تاج نه ساتونکي و نه تشریفات، یوازې یو دروند امانت و چې هغه وه د امت مشري، د خلافت پیل، د مسؤلیت دروند بار. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې د خلافت مسؤلیت واخیست، د منبر پر سر ودرېد او داسې خبرې وکړې چې د هر مشر لپاره درس دي. ویې ویل که زه سمه لار غوره کړم زما مرسته وکړئ او که خطا شم ما سم کړئ. دا جمله د خلافت اساس و. د ځان حاکم نه بلکې خدمتګار ګاڼه. داسې عدالت چې دوست او دشمن یې یو شان مانه. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په دور کې قانون یوازې د کمزورو لپاره نه و بلکې د زورورو لپاره هم و. یوه ورځ د مصر د والي عمر بن العاص زوی یو عام مصری وواهه او ورته ویې ویل زه د معزز انسان زوی یم. دا خبره تر مدینې ورسېده. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه والي او د هغه زوی دواړه راوغوښتل. مصري ته یې چوکه ورکړه. ویې ویل ووهه ځکه چې ستا حق خوړل شوی. بیا یې والي ته مخ واړاوه او هغه تاریخي جمله یې وویله له کومه وخته مو خلک غلامان کړي، حال دا چې د هغوی میندو هغه آزاد زیږولي دي. دا یوازې یوه سزا نه وه، دا د بشري حقونو اعلان و. د شپې ګرځېدل خلیفه د خلکو په حال پسې. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به د شپې و، بې له دې چې څوک یې وپېژني. یوه شپه یې واورېدل چې ماشومان ژاړي. مور یې اوبه په لوښي کې ایښې وي او ډبرې یې پکې اچولې وي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پوښتنه وکړه ماشومان ولې ژاړي؟ هغې وویل وږي دي، زه هغوی تیر باسم. کله چې هغې د خلیفه په اړه بدې خبرې وکړې، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ځان ونه ښود، کور ته ولاړ. اوړه غوړي خوراک یې پر شا واخیستل. خادم ته یې اجازه ورنه کړه. خادم وویل امیر المؤمنین زه به یې یوسم. ده وویل ایا ته به زما ګناه هم پر ځان واخلې؟ دا هغه خلیفه و چې د امت لوږه د خپلو اوږو بار ګڼله. بیت المال د امت امانت. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بیت المال ته د الله امانت وایه. ده به له هغه څخه څه نه اخیستل چې د ده به حق نه و. یوه شپه یې د دولت شمه بله کړې وه. کله چې شخصي خبره راغله شمه یې مړه کړه او بله شمه یې بله کړه. وپوښتل شو چې ولې؟ ده وویل هغه د دولت تیل و، دا زما شخصي تیل دي. نن که نړۍ د فساد نه شکایت کوي نو د حل لاره یې همدلته ده. د پوځ مشري تقوا تر وسلې مخکې. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خپلو قومندانانو ته ویل د دښمن نه مخکې له الله نه وویریږئ ځکه چې ګناه تر دښمن زیات خطرناک شی دی. د داسې قومندانان ټاکل چې زړه یې د الله نه ویریده، نه د مال او د مقام نه. د خلافت پراختیا خو بې له ظلم نه. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په دور کې اسلامي خلافت تر ایران، شام، مصر او عراق ورسید، خو هیڅ ښار د ظلم په زور فتح نه شو. کلیساګانې خوندي پاتې شوې، مذهبي ازادي ورکړل شوه او اقلیتونو د امن احساس کاوه. عاجزي. هغه خلیفه چې ویرېده سره له دې چې دومره واک، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به ویل که د فرات پر غاړه یو سپی هم وږی پاتې شي ویره لرم چې عمر نه به یې پوښتنه کیږي. دا و د ده خلافت. واک خو ویره، قوت خو تقوا، عدالت خو عاجزي. پای. ولې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نوم تر ننه پورې ژوندی دی؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ځکه ژوندی دی چې عدالت یې ژوندی و، اخلاص یې ژوندی و او د الله ویره یې ژوندی وه. هغه یوازې خلیفه نه و، هغه د انسانیت معیار و. که نن عدالت غواړئ د عمر لاره وګورئ، که نن امن غواړئ د عمر فکر ژوندی کړئ. دا وه د عمر رضی الله تعالی عنه د خلافت په اړه لومړی ویډیو. د حضرت عمر اداري نظام، قوانین او هغه نوښتونه چې نړۍ یې بدله کړه، دا به په بله ویډیو کې واورو.